سلامونه نیکیلی ملګرو ښه راغلاست. که غواړئ په فرانسوي ژبه کې د درېیمې ډلې فعل پوره زده کړئ نو دا ویډیو له لاسه مه ورکوئ. ویډیو تر پایه وګورئ ځکه چې په دې ویډیو کې به د فرانسوي ژبې د درېیمې ډلې فعل د لومړۍ برخه زده کوو. نو د لا ډېرې ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ او ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ. کومنټ لیکل مو له یاده ونه وځي. هغه څه چې ته زده کوئ یوه جمله یې په کومنټ کې ولیکه، د تمرین لپاره دی. زه نه پوهېږم چې ویډیو به څومره خلک ګوري، خو ډېر کم ملګري لایک کوي، ډېر کم ملګري کومنټ لیکي. نو که چېرې تاسې غواړئ چې له ما سره مرسته وکړئ په دې برخه کې، نو یوازینی کار چې دی ویډیو خوښول دي. ویډیو ته لایک ورکړئ، کومنټ ولیکئ، یو ملګري سره شریکه کړئ. دا به ستاسو له ما سره تر ټولو لویه مرسته وي. نو راځئ چې دغې ویډیو ته پرته له انتظار دوام ورکړو. ویډیو تر پایه وګورئ، اخر کې درته یو څه ویل لرم. بسم الله الرحمن الرحیم. په فرانسوي ژبه کې د درېیمې ډلې فعلونو لومړۍ برخه. ولې لومړۍ برخه ده؟ ځکه چې د فرانسوي ژبې د درېیمې ډلې فعلونه اسانه نه دي. دا ټول ګډ وډ دي، نو ډېر وخت اړتیا لري. که چېرې دا ټول موږ په یوه ویډیو کې تشریح کړو دا به ډېر درانده تمام شي، موږ یې نشو زده کولی په یوه ویډیو کې. نو همدا به بهتره وي، غوره به دا وي چې موږ وکولی شو په مختلفو ویډیوګانو کې په مختلفو برخو وویشو، لږ لږ به زده کوو تر څو دا فعلونه مو زده شي. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته یوه برخه تشریح کوم. په دې برخه کې راسره تر پایه اوسیږئ ځکه چې ډېره مهمه ده. که تاسو چېرته لومړۍ برخه ونه زده کړې نه اوسیږي نو بله برخه یې بیا تاسو ته هېڅ فایده نه لري. نو راځئ چې ورو ورو دغه تشریح کړو. درېیمه ډله د فرانسوي فعلونو یوه ځانګړې برخه ده چې د بېقاعدې فعلونه یا verb irrégulier په نامه یادیږي. دا فعلونه ځانګړي دي ځکه چې د دوی په صرف کولو کې قاعده مندي نشته ده. نو څنګه چل باید وکړو؟ د درېیمې ډلې فعلونو ځانګړتیاوې. راځئ چې یو څو ځانګړتیاوې درته اول وښیم، هغه نه بعد به دوام ورکړو. لومړی چې دی بېقاعدې جوړښت دی. د دې فعلونو پایونه د لومړۍ یا دوهمې ډلې په څېر منظم نه دي. او دوهم چې دی ګډ وډ پایونه ډیری یې په ای اغ او ای اغ یا اغ او به پای ته رسیږي، خو ټول په یوه قاعده کې نه راځي. ښه، درېیم چې دی یادول ستونزمن دي. نو باید څه وکړو؟ باید د دې فعلونو صرف کول د زده کړې پر وخت جلا جلا زده شي. په دې باندې خو پوه شوئ؟ نو خیر، هېڅ خبره نشته دی. ما تاسو ته درې وړه جوړښتونه وویلې. نو موږ به دلته څه کوو؟ د درېیمې ډلې ځینې مشهور فعلونه به درته وایم چې درې فعلونه یې دي، راوړي مې دي، تشریح کړي مې دي. لومړی فعل چې دی هغه فیغ دی. فیغ چې دی په اغ او باندې پای ته رسیږي، یعنې اخري دوه توري اغ او دی. نو دا هم د جوړولو معنا ورکوي، هم د کولو معنا ورکوي، خو زیاتره وخت په کولو کې هم کارېږي، جوړولو کې هم کارېږي. دلته اوس په کولو کې کار شوی دی که نه. د مثال په ډول باندې جو فی زه کوم، تو فی ته کوې، ایل یا ال فی ګوره تی نه تلفظ کېږي، یوازې موږ فی به وایي. هغه کوي یا هغه نارینه یا هغه ښځینه. nous faisons مونږ کوو. vous faites تاسې کوئ. il یا elles font هغوی کوي، نارینه یا ښځینه. دا په اوسني وخت کې البته چې یاده مو نوځي چې پخیزان دی، یعنې په اوسني وخت کې موږ دغه فعلونه کارولي دي ځکه چې که ډېر مخکې لاړ شو مختلف برخو ته بیا ډېر وخت نیسي. او بل چې د دوهم فعل هغه الی دی. الی چې دی د تللو فعل دی چې په او اغ باندې پای ته رسیږي. زه فکر کوم تاسې باید دلته اوس یو سوال وکړئ، په کومنټ کې ولیکئ چې ولې په او اغ باندې پای ته رسیږي. مګر تاسو که مخکې ویډیو لیدلې اوسیږي چې د فعلونو لومړۍ برخه وه چې هغه د لومړۍ ډلې فعلونه موږ پکې ذکر کړي وو، هغه مو زده کړي وو. نو اوس به ستاسو ذهن ته یوه خبره راشي چې ولې په او اغ باندې پای ته رسیږي. چې دا فعل مو زده یې خو خبره نشته دی، یعنې هېڅ ستونزه نشته دی. ولې که چا نه وي زده چې مثلا څنګه دا په دې ډله کې راغلو، نو هغې خبره داسې ده چې دا هم د ګډ وډو فعلونو څخه دی ځکه یې درېیمې ډلې ته راوغورځولی دی. که اوله ډله دویمه ډله کې هغه قاعده لري نو ستونزه نه وه، ځکه یې دلته راویشتی دی چې هېڅ قاعده نه لري. راځئ چې اوس یې وګورو. ګورئ جو وی ګورئ الې ریښه یې بیخي له منځه لاړه، هېڅ یې پاتې نه شوه. دلته څه شی پاتې شو؟ وی چې شولو نور خو الې خو بیخي له منځه لاړو، یعنې الې په شکل کې کوم څه دلته نشته دي. همدې لپاره د ګډ وډو فعلونو له جملې څخه دی. جو وی یعنې زه ځم. تو
tu vas ته ځې. il ou elle va, il ou elle va, هغه ځي یا نارینه یا ښځینه. nous allons, موږ ځو. vous allez, تاسو ځئ. il یا elles vont, هغوی ځي. نارینه یا ښځینه. ښه اوس خو دا مو زده کړلو، راځئ چې بل فعل هم زده کړو. دریم فعل دی هغه voir چې دی لیدلو ته وایي. مثلا یو څه چې ګورې نو په جملو کې دا ډول کارول کیږي. je vois زه وینم. tu vois ته وینې. il ou elle voit هغه ویني. هغه نارینه یا هغه ښځینه ویني. nous voyons موږ وینو. vous voyez تاسو وینئ. il ou elle voit هغوی ویني نارینه یا ښځینه. ګورې دلته هم او ان تی بیخي نه تلفظ کیږي، ما هر ډول تلفظ کیږي لکه je vois tu vois il voit. همدا ډول بیا هم il voit دی خو په لیکلو کې توپیر کوي. که چېرې تاسې غواړئ چې یو څوک جمع اوسیږي هغوی ته یې ولیکئ. یوه بله خبره هم کیدای شي سوال اوسیږي خو زه دا پرېږدم تاسو ته چې ولې دا سوال باید څه اوسیږي. که چېرې تاسې په درس باندې پوه شوي اوسیږئ دا به ماته حتما د کمنټونو په برخه کې ولیکئ چې دغه ځای کې ستونزه څه دی او موږ ولې دا ډول داسې مخته لاړو. خیر په هر حال که چېرې تاسو پوه نه شئ زه بیا تاسو ته ووایم. د درېیمې ډلې نور مشهور فعلونه لړلیک مې درته چمتو کړی دی چې تقریبا 10 دانې فعلونه دي. en français په پښتو کې prendre چې دی اخیستلو ته ویل کېږي. mettre چې دی ایښودلو ته ویل کېږي. savoir پوهېدلو ته ویل کېږي. connaître چې دی هغه پیژندلو ته ویل کېږي. lire چې دی لوستلو ته ویل کېږي. écrire لیکلو ته ویل کېږي. dire چې دی ویلو ته ویل کېږي یا ویل. venir چې دی راتګ یا راتللو ته ویل کېږي. sortir وتلو ته ویل کېږي. tenir چې دی هغه نیولو ته ویل کېږي. آفرین. ښه اوس راځئ لږ مخکې ولاړ شو. د درېیمې ډلې فعلونو د زده کړې لپاره یو څو سپارښتنې دي، دې ته غوږ شئ. لومړی چې دی د بې قاعدې فعلونو لیست په یوه یاداښت کې وساتئ او هره ورځ څو فعلونه تمرین کړئ. لکه څنګه چې تاسو دغه 3 فعلونه نن زده کړه کولی شئ همدغه 3 فعلونه ځان سره یاداښت کړئ چې په کتابچه کې مو پراته اوسیږي. هره ورځ یې تمرین کړئ تر څو دا مو ښه زده شي. هغه نه بعد بیا نور فعلونه تمرین کړئ. دوهم چې دی په ورځني ژوند کې جملې جوړې کړئ چې دې فعلونو ته وده ورکړي. دریم چې دی د فعل د 3 وختونو لکه présent، passé composé، futur صرفونه جلا جلا توګه یاد کړئ. نو دا به مونږه وروسته یاد کړو ځکه چې همدا ویډیو هم تقریبا اوږده شوله. نو زه نه غواړم چې 10 دقیقو نه ویډیو زیاته شي. همدې لپاره باید تاسو په همدې درس باندې تمرکز وکړئ. که چیرې مو نوټ نیولی اوسیږي خو ښه خبره ده. که مو نوټ نه نیولی یو ځلې بېرته تاو شئ ویډیو له سره وګورئ. نوټ مو ونیسئ چې کوم ځای کې درته په درد خوري نو هغه له لاسه مه ورکوئ، یاداښت یې کړئ ځان سره. نو دې نه بعد خو څه نه وه، خلاص شو. مرسی بوکو، ډېره مننه چې تر پایه را سره پاتې شوئ. البته چې زه ستاسو لپاره دلته یم. ښه ملګرو لکه څنګه تاسو دا ویډیو تر پایه ولیدله په دې ویډیو کې ځکه چې ما نه غوښتل ویډیو ډېره اوږده شي چې بیا ډېر ستړی کوونکی راځي نو د درېیمې ډلې فعل لومړنۍ قواعد موږ زده کړل یو څه نه څه. نو که چیرې غواړئ چې ډېر پوه شئ نو حتما د دغه ویډیوګانو دوام له لاسه مه ورکوئ ځکه چې په زه په راتلونکي ویډیوګانو کې د فرانسوي ژبې د درېیمې ډلې فعل نور قواعد او قانون هم وړاندې کوم ځکه چې د فرانسوي ژبې درېیمې ډلې فعل یو اسانه او ساده فعل نه دی لکه د نورو ډلو په څېر باندې چې په یوه ویډیو کې تشریح شي او خلاص شي. نو زه به هڅه وکړم چې په نورو ویډیوګانو کې مې ستاسو لپاره دغه فعل په مکمل ډول باندې تشریح کړم تر څو ښه مو زده شي. نو تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم. ښې چارې، ښه وختونه. د الله په امان.